نبی علیه الصلاه والسلام منبر ته خیژ آمین بله زنا باندې پښه کېښول بیا یې آمین درېیمه زنا بیا پښه کېښول بیا آمین صحابه هم د ده پر آمین باندې آمین وویلې بیا اخر صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله تا خو مخکې چې منبر ته ختلې د آمین دې نه ویل نن دې په څه آمین وویلې اوهو نبی علیه الصلاه والسلام څه ورته وایي وایي جبریل راغلی و د الله د لورې شرا راوړې وه شرا یې راوړې وه چا راوړې وه د الله د لورې جبریل راوړې وه د الله رسول معزز رسول امین ورباندې وایي صحابه حیران سوه یا رسول الله کومه شرا وه څه شي وو د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي اول وارې چې مې امین وویلې هغه کسان چې په مجلس کې ناست وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي دي صلی الله علیه وسلم نو ورسره وي هلاکت وي د دې کسان دپاره په زور ووایه صلی الله علیه وسلم دوهم هغه بدبخته دی چې پلار یې سپین ږیری سي مور یې سپین سری سي دی د خپل سپین ږیري پلار او د مور د روی جنت کې پیدا جهنم پیدا کړي هلاکت او تباهي د دې ځوان لپاره دی وا ځوانانو اوس وګورئ پلار ته خو وایي بابا څه دور نه دی اوس پسې نه پوهېږه هغه پلار چې ته پیدا کړی پر لاس رامې کړی اوس ته د پلار مایه رسمه که نه کښېنه په پلار شرمېږي والله بابا ته خدای پخوا سرایي چمونه کوي کوټې ته مه راځه زموږ ځوانان به دا شرمېږي ته څه شي زما بابا خو د سنت طریقې دی لنګوټه یې تړلې ده سپین کالي اغوستي دي اوږده کالي اغوستي دي پخواني اسلامي دستور دی اسلامي لستوڼی دی تا خو به ځان څه ناټک وکړي تا خو د شاهروخانو تا خو د هندوانو د ډمانو تا خو د بوش او د ټرمپ د زامنو په شکل ځان جوړ کړی دی ژیړ او برېتون دې خریل دي پیټ جامه دې په ځان اغوستې ده او ته اوس په پلار شرمېږه بدبخته په ځان وشرمېږه تا خو اسلام وشرموئ تا خو مسلمان وشرموئ تا خو پښتون وشرموئ ته خو د احمدشاه بچی وې ته خو د میرویس بچی وې ستا تاریخ پروت دی تا خو جلا تاریخ درلودی ته خو د ملالې بچی وې ته چیرې ولاړې ته چیرې په ډمان مس روانې اپرندې ستا پر شکل باندې سي تا د نبي شکل نه کوي خوښ تا د صحابهو شکل نه کوي خوښ تا د انبیاو شکل نه کوي خوښ تا د خپل پلار او نیکه شکل نه کوي خوښ تا د احمدشاه او د میرویس چې تاریخي فصل پاتې شوې ده د دنیا انسانان د دې څخه اوس هم په خوف او رعب باندې دي تا د هغه نیکه شکل له ځانه بار نه کوي خوښ تا د خپل پلار شکل له ځانه بار نه خور نور پر پلار باندې اعتراضونه کوي بدبخته د خدای دپاره ځوانانو افغانانو اوس موقع الله مشترکه ده مخکې خو به ځوان ته چې ووایي چې یاره دا ژر خو پرېږده وایي یاره خو چې زه مولوي صاحب موږ ډریوران خلک یو په دا لارې مې راشوقي وایي ته طالب یې اوس څه شي دی اوس کومه بانله دی شیطان انسان ته هر وخت حاجتونه پېښوي د خدای دپاره دا غټه مقابله ده د شیطان سره که په دا حالت کې هر ځوان مړ سو زما ورونه دي خوا مې په بدېږي توهین والله که د چا کوم نه عالم ته پکار ده چې د چا توهین وکړي قسم دې مې په خدای که په دغه شکل باندې انسان مړ سو د قیامت په ورځ په هغه شکل راپورته کېږي او هر امتي خپل نبي ته ورپېښېږي ته به خپل نبي ته کوم سترګې لرې ستا هغه نبي دی چې ټول انبیا دا خواهش لري چې کشکې یا الله زه د نبي نه وای جوړ کړی دی دغه کس امتي چې جوړ کړی وای ټول انبیا په محشر کې حاضر ټوله کسان د نفسي نفسي عالم او د نفسي نفسي نارې وي یوازې یو کس دی چې هغه د نفسي پر ځای باندې د امتي امتي نارې وي بدبخته امتي ته به هم ورپېښېږي ته به هم خپل نبي ته ورځې بیا به هغه ته کوم جواب ورکوې هغه تا ته وایي په داسې حالت کې چې اسلامي نظام و هر څه تا یوازې به دې چې د شیطان سره دې مقابله کړی زما په شکل کې دې ځان جوړ کړی دغه دې نه شوی کولی او اوس زما شفاعت هم وغواړی اوس زما شفاعت هم وغواړی که نه د خدای دپاره مبارکه میاشت الله ته توبه وباسي که چا کړي الله معافي که چیرې یو کس اویا کاله شرک کړی اویا کاله شرک کړی ان الشرک لظلم عظیم په ګناهونو کې در ټولو خطرناکه ګناه شرک ده او یو وارې الله ته وژاړي چې خدای ناپوه نه پوهېدم الله پاک ټول ګناهونه وربخښي نو ستا دا ګناوې به الله نه در معافوي الله معافوي دا شیطان کله کله ځوانانو ته دا وایي دونې ګناوې دې کړي دا نه معافېږي ته هېڅ لکه اوس هغې پور رسول تېر دی العیاذ بالله هغه سړی نن یې وي قتله کړی سلم قتل یې کوي ما به الله معاف کړي هغه ورته ویل یا هغه هم څه ووژي سل یې پوره کړه بیا ورلی یو عالم ته د خدای رضا زما څخه سل قتله سوي دي د ټول د شرک را لاندې دومره غټه ګناه چې کوم ده هغه قتل دی د مسلمان وژنه ده هغه ویل الله به ما معاف کړي هغه ویل دې نه معافوي الله ته توبه وباسه وایي کله چې دی توبې ته روان سو په لارې مړ سو په لاره چې مړ سو اوس د یو فرشتې وایي د دې روح موږ بلې خوا ته وړو بل وایي موږ بلې خوا ته وړو د رحمت وایي موږ یې پر دور وړو او د عذاب د وایي موږ یې دور وړو
په مابینځ کې جنجال دی. الله پاک جل جلاله په مابینځ کې فیصله کوي وایي ورسې هغه مځکه چې دی د ګناه د ځای څخه راغلی دی هغه هم ناب کړي چې د ګناه ځای ته تللی دی هغه هم ناب کړي. که د ګناه ځای څخه راغلی لږ و او پاته ډېر و نو په هغه کې حساب کړي که نه په هغه کې حساب. هغه چې وکتل دا مځکه لږ وه هغه ډېره پاته وه. الله پاک جل جلاله هغه مځکې ټول راتنګه سه دې ټول غټه سه سړی د رحمت فرشتې پورته کړي د الله پاک جل جلاله روح ته یې الله ته ورسوی. الله دومره مهربانه ذات دی. یو وار الله ته متوجه سه روژه مبارکه میاشت وه ټول انسانان په کوشش دا کوي په دعا کې ژاړي الله ته خپل ګناهونه پیش کړي. الله ته هېڅ پټ نه دی شرمېږه ما چې کول نه شرمېږي اوس الله ته پیښې. الله داسې ذات دی د قیامت په ورځ به وایي الله پاک بنده ته وایي په دنیا کې ما ستا د ګناهونو چشمپوشي کړې وه ساعۍ مې خوندي کړی وي دی وایي اوس هم نه ښکاره کوم. الله داسې ذات دی. هغه الله ته لاسونه پورته کړه ای الله ګناه مې کړې ده خطا مې کړې ده ګناهګار یم درواغ مې ویلي دي زنا مې علیاذ بالله کړې ده د سترګو زنا مې کړې ده د غوږو ګناه مې کړې ده غلط مې ویلي غیبت مې کړی دي بهتان مې کړی چیرې ولاړ سم کم درد ولاړ سم بل درد شته یوازې دا نه امید درد ای الله ستا در ته راغلی یم ته مې معاف کړه وژړه. الله پاک جل جلاله وایي چې د مجلس څخه ولاړ سوی نه داسې به صفا شي لکه د مور چې اوس پیدا شي. چانس دی که نه موقره ځوانانو سپین ږیرو دغه موقره د خدای لپاره الله ته متوجه سي که نه په خپل ګناهونه وبخښي. درېیم کس هغه کس دی چې د روژې مبارکه میاشت راسي دی د هغسې د ګناهونو ډک ووځي الله یې نه وبخښي هلاکت او تباهي دې وي د دې کس لپاره. نو دا د هغه کسانو دپاره هلاکت او تباهي ده چې د روژې میاشت ټول په چکو او په دغه رقم د خدای په قهر په نافرمانۍ تېره کړې د خدای دپاره. الله تبارک و تعالی دې دا مبارکه میاشت موږ ته په زندګۍ راورسوي. خدای دې موږ او تاسو ورورسوي. الله پاک جل جلاله دې زموږ د ژوند نیټه لږ اوږده کړي کمه وي. خدای تبارک و تعالی دې اوږده کړي. الله دې موږ په صحت او په عافیت باندې روژې ته ورسوي او دغه روژه دې الله زموږ د مغفرت ذریعه وګرځي.